کې تیر لیکچر کې موږ تاسو د سکل عمومي معلومات ویل او مو ویل چې په سکل کې څو هډوکي شته. د فیشل بون څو دي، د کرانیم هډوکي څو دي، اسوسییټډ بون څو دي، هغه ګرځو ویل. شمیر مهمي مو ویل، سچورام مو ویل. نن د خیر ان شاء الله موږ تاسو اول د کرانیم هډوکي شروع چې موږ تاسو اول هډوکي چې دی هغه د خیر سره فرنټل دی ان شاء الله. ښه، فرنټل بون د کرانیم د لومړي هډوکو څخه دی، د اول هډوکو څخه دی چې زموږ تاسو فور هیډ یا خپل تندی جوړي. دا د سنگل هډوکو څخه دی. عموما په کرانیم او فیشل کوم هډوکي چې موږ تاسو خیر سره وایو دوه رقم به یا به سنگل یا به پیرډ جوړي. سیسو یا په دواړو خواته موقعیت لري یا په منځ کې موقعیت لري. نو فرنټل هم د هغه هډوکو څخه دی چې منځ کې موقعیت لري او د سنگل بون څخه دی، یعنی یوازې یو هډوکی. سیسو د بل جوړه نه لري، د یو هډوکی دی مخته موقعیت لري. ښه، اول لازم موږ تاسو د موقعیت وای د چیرې موقعیت لري. د چې دی خپل ان فرونت اف د هید د سر چې دی مخ خواته موقعیت لري، تندي خواته موقعیت لري. د کوم هډوک څخه دی؟ دا مې روي شابس فلات بون او نیموټیک بون، یعنی هم هموار هډوک دی، فلات بون دی، او بل نیموټیک دی معنا هوازی هډوک دی. په دې په ځان کې 8 سیلز لري. د ساینسونه لري، ساینسونه خالیګاوي لري په ورې به 8 سیلز چې هغه د هوا په رطوبت کې د هوا په انتقال کې نقاط په افراز کې مهم رول لري او د وزن په کمولو کې هم مهم رول لري. ساینسونه په ځان کې. بل د عضو موږ تاسو وایو چې دوی دوې برخې لري. یو یې د چې دوی خپل ورټیکل پارت دی. ورټیکل پارت معنا دا هغه چې عمودي لوړې خواته دی. سیاسو تندی چې د انسان خبر تندی داسې مخ ته لوړ، دا ورټیکل پارت دی. او بل چې دی هغه هوریزنټل پارت دی. هوریزنټل پارت چې به دی هغه به د هډوکي په داخل کې داسې افقي پروت دی. ان د پس څخه دا زی د د سر د کوپرې نیمایي پورته تقریبا رسیږي. سیاسو هغه به هوریزنټل پارت دی. د باکس کې پلان مازه وګورئ په توسعه بس ان دې دوی برخې لري. ته وګورئ تاسو دې دوی برخې لري. یو د غلور هغه تندي برخه د لور تندي دی، او بل په داخل کې دغه برخه دا اگر چې د هوریزنټل پارت په داخل کې د سترګو چت څخه نیوي د شاته پسې د کرانیم ته مینځه پورې ځان رسي. نو دوی برخې لري چې یو ورټیکل پارت دی او بل هم هوریزنټل پارت. تاسو ته ګورئ دغه ګره ورټیکل پارت دی. سیسو داسې تندی جوړي او بیا په داخل کې به دغه بیا هوریزنټل پارت دی چې داسې سترګو سره سره کتیږي د پای پورې د شاته پسې د پای پورې نه د کرانیم د نیمایي پورې شاته پسې. نو دوی برخې موږ تاسو ویل چې د فرنټل بون دوی برخې دي، یو ورټیکل پارت دی بل هوریزنټل پارت. په ورټیکل پارت کې اول موږ تاسو سرفیس وایو، سطحي وایو، همواري سطحي. یو د باندې مخ لري، د باندې سطح لري شابس، او بل داخلي مخ لري، داخل سطح لري. یعنی یو اوټر سرفیس دی بل انر سرفیس دی. راځو اول په اوټر په خارج کې موږ شي لرو. په خارج کې یا د باندې په تندي کې مهم شی ګلابیلار. ګلابیلار دغه د دواړو سترګو ترمنځ دغه لږ راوتلې برخه چې ده ته ګلابیلا وایي. دغه انډوانج ټیکه په ویي نه دغه په ځای ته ګلابیلا ویل کېږي. صحیح. او بل دغه په د باندې په د باندې برخه چې مهم شی چې دی هغه سوپر سیلري آرت دی. سوپر معنا لوړ برخه چې لوړ اعلی لوړ، سیلري خپل دغه وریځ ته وایي او آرک خپل کوس ته ویل کېږي. یعنی کوم چې دغه لوړه وریځ جوړي دغه ته سوپر سیلري آرک ویل کېږي. صحیح. یا ځینې وخت سوپیریور هم دی وایي، سوپیریور سیلري آرک ته ویل کېږي. صحیح. نو د باندې دوه برخې مشخص لري، یو ګلابیلا اوس باکس کې وګورو او بل سوپر سیلري آرک مشخص ویل. په داخل خوا کې چې شته په انر پارت کې شته فرنټل کریسټ دی. فرنټل کریسټ یو لیکل لري داخل ته چې هغه فرنټل کریسټ ویل کېږي. او بل د کریسټ سره دی نږدې یو فورامین دی، هغه فورامین سیکوم ویل کېږي. په داخل خوا کې دغه لاندې د پوست په منځ کې داخل خوا ته فرنټل کریسټ یو څوکه لري، تیاره څوکه یې وایي د خیر سره چې دغه کریسټ دغه څوکې په مخامخ باندې دماغ نیمه کېږي. سیاسو سره بحث کوو. او بل سیکوم فورامین دی، کوچنی فورامین لري چې دا فورامین د لارې د پوست څخه ځینې وریدونه زیوه دماغ ته، او په دې وریدونو کې والفز نشته، والونه نشته. نو اکثر وخت دی وایي د پوست څخه چې کوم انتانات انتقالیږي دغه لارې څخه انتقالیږي. دا کلینیکي پوینټ دی باید زده وي. یعنی موږ تاسو وایو چې فرنټل بون کې دغه د پوست برخه کې داخل ته د شلري یو کریسټ لري چې هغه ته فرنټل کریسټ ویل کېږي.
او بل چې دی هغه شي لري، بل سیکوم لري، پرامین سیکوم لري، چې دا سیکوم د لارې کوچني وریدونه داخليږي و دماغ ته، او د اکثره وخت د پوز د خوا چې کوم انتانات دي دماغ ته، او کله چې مثلا برې التهاب رامنځته کی، مننجایتس رامنځته کی، سوهایا التهاب رامنځته کی، هغه دغه لارې اکثر رامنځته کیږي. بل بارډرونه مشتاسي وایو، درې بارډر لري، یو هغه لوړ دی چې د تندي څخه لوړ دی، شاته د پرنټل بون سره یوځای کیږي، هغه یې سوپیریور بارډر دی. بل یې لاندې دغه د سترګو د او پز بیخ سره دغه ځای کې دی، انفیریور بارډر دی. او بل به شاته دی د ننه په داخل کې، هغه ته پوسټیریور بارډر ویل کیږي. هغه چې به اوس وګورو برابر ته اساس شو مختصو دلته به وګورئ واري موږ تاسو ویل چې یو سپیریور بارډر دی، هغه دغه بارډر دی سپیریور، دغه لوړ بارډر دی شابس، چې هغه کوم سچورا جوړي تیر ورځ موږ تاسو ویل هغه کرونل سچورا جوړي شابس، هم تیر ورځ ویل. بل دغه لاندې انفیریور بارډر دی سیسو، او بل په داخل کې دغه بارډر دغه پوسټیریور ته ویل کیږي پوسټیریور بارډر سیسو. نو دا درې چې لري بارډرونه دی لري. بل موږ تاسو ویل چې دی په داخل کې یو لیک لري، کریسټ له دغه لیک ته ویل کیږي فرنټل کریسټ، فرنټل کریسټ ته ویل کیږي. او د لیو فورامین هم دی، هغه ته فورامین سیکوم ویل کیږي، چې د پز څخه چې ورځي داخل ته پښې دغه ورځي وریدونه ورځي. او بل مشاسي وایي ګلابیلا ویل، دغه ځای دغه برخه ته ګلابیلا ویل کیږي، ګلابیلا ویل دغه انډوانټ کاپر ویل او تلې برخه نه ته ګلابیلا ویل کیږي. او بل دا مینس کې ته یو شی استوینه درس سچورا دا مې راوي، دا هم یو کلینیکی پوینټ دی شابوس، دا سچورا ویل کیږي، دا میټوپیک سچورا وایي، شي میټوپیک سچورا ته ویل کیږي. دا ساخ پیدا کیږي کوم وخت چې ماشوم پیدا سي، د ماشوم اول د وار د اډو کې دوه ني دوه پرنټل بونه او د اډو کې به دې خواته سیس دوه پرنټل بونه بیا دواړي سره یو ځای سي، سره یو ځای سي دغه سچورا چې سي بند سي، سچورا جوړه کېږي سیسو ته میټوپیک سچورا ویل کیږي. او بل اخر ورسره میټوپیک لاین ته واوړي فقط مازه ولې کې اخر وخت و دا اوس مو څه پرنټل اډو کې چې موږ ویله د ایت وی برخې لري، ورټیکل پارت ویلې دغه مو هوریزونټل پارت شته ویل، بیا مو ویل چې دا ورټیکل پارت داخلي اوټر سرفیس لري د باندې، او دا درنه بیا انر سرفیس لري سیسو. بل مو د درې بارډرونه لري، دغه ورډ سپیریور بارډر مو ویلې، لاندې انفیریور بارډر وو، او شاته دغه پوسټیریور بارډر وو، دا مو ویل. بل مو ویل چې ته باندې مهم برخه ته ګلابیلا لري، د دواړو سترګو ترمنځ د پیڅ څخه لوړ دلته ګلابیلا او ته برخه لري، انډوانټ کاپر وي. یو دغه یو ځای پاته دی، دغه ټیپونه چې دي نه د تندي ټیپونه چې دي دغه ته بیا ټیوبر ویل کیږي، دا هم زده کړئ خبره ده بلابد شی دی، ته بیا ټیوبر ویل کیږي. ټیوبر معنا داسې راوتلې بیضوي برخه څه ټیپونه، یو ټیوبرون چې هغه په نزله کې هغه لوړ وي د خیر سره وایو، په نزله کې دوه نه دي نه دوه دغه مخ په تندي کې دا هم ټیوبرون چې څه دی، دا مو ویله بیرته شاته ځو. دا هم وویل چې دی د کرانیوم هډوکي کې مخوا تندی جوړي، دا فرنټل هډوکي په کرانیوم کې د مخوا جوړي سو انټیریور پورشن دی جوړي، دا خبره مو تاسو وکړله. او بل دی د اوربټ د سترګو د خالیګاه د چت جوړي، ان د سترګو دغه د کومه کیویټي چې دغه لوړه برخه دی جوړوي، دغه لوړه برخه چت دی جوړي، دا بل مهم کار دی شابوس سیسو. او بل دی په ځان کې مو ساینسونه لري سیسو، دوه خواته هم دی خواته هم بل خواته ساینسونه لري، دغه بل عکس کې شمال میږي ته وګورئ، دغه عکس ته دغه ساینسونه جګر ده تاسو وینئ، اگر چې د ساینسونه دي د سوريان تاسو وینئ د خالګاوي د ساینسونه دي سیسو. نو د نیموټیک بونو د ځان شلري ساینسونه دی ته سیسو. نو دا ساینسونه څه کار کوي، دا په ځان کې ایر سیلز لري، د هوا په مرتبط کې رول لري، میوکس په مخاط په ابراز کې رول لري، او د وزن په کمولو کې هم رول لري سیدي، دا مویل ساینسونه لري د شابوس هم ویله. او بل د خپل شه راځي د کوم اډوک سره یو ځای کیږي، د کوم اډوک سره یو ځای کیږي، اول د شاته د پریټل بون سره یو ځای کیږي چې کرونل سچورا دا ویني دا درس ته ویل کیږي کرونل سچورا
تېره ورځ موږ تاسو بحث پر وکړ په بل لیکچر کې سته په نهم درس کې موږ تاسو ویلي نو شاته د دغه پریټل بون سره یو ځای کېږي لوړه برخه کې او شاته چې هغه کرونل سچورا جوړوي دوهم د سپاینوئید سره یو ځای کېږي سپاینوئید هم شاته راوي دغه شین د سپاینوئید ټوکې دي دغه سره دلته موښ دی ورسره صحیح شو فرونټو سپاینل سچورا جوړېږي دغه صحیح دی د سپاینوئید سره دلته شاته موښ دی بل د اتموئید سره موښ دی د اتموئید سره په دغه منځ کې دلته ورسره موښ دی اتموئید سره دغه دلته ورسره موښ دی اتموئید د پزې شاته موقعیت لري د پزې شاته دی دلته موقعیت لري ورسره صحیح شو دلته ورسره موښ دی یعنې دی د هوریزونټل پارټ په دا منځ کې اتموئید پروت دی درته وګورئ تاسې یو بل لکه زه ښکاره کوم هسې دا دی چې کومه سچورا لري په دلته ورته وګورئ دا خو د دې هډوکي هوریزونټل پارټ دی وینئ دغه دا چې دی هوریزونټل پارټ دی ګرد دغه منځ کې دلته تاسو خالیګاه وینئ دا خالیګاه ده دا خالیګاه ته ویل کېږي اتموئیدل نوچ اتموئیدل نوچ ته ویل کېږي صحیح شو اتموئیدل چې دی نوچ دی دا خالیګاه ده په دا خالیګاه کې اتموئید هډوکی چې دی پروت دی نو دی موږ تاسو وایو چې دلته شاته لاندې د اتموئید بون سره هم چې کېږي ورسره موښ دی یعنې دا هغه هډوکي دي چې دی د هغو سره چې وصلېږي ورسره موښ دي اول هم پریټل ویل دي هغه سره لوړ موښ دي دوهم سپاینوئید ویل هغه سره دلته شاته په دغه کې ورسره موښ دي دریم اتموئید ویل چې هغه ته لاندې په منځ کې ورسره موښ دي پسې نیزل بون دی د نیزل بون سره دغه مخ ته دلته ورسره موښ دي دغه شین دغه نیزل بون ده دغه شین نیزل بون دی صحیح شو دغه نیزل بون دی دلته ورسره موښ دي دغه فرنټل هډوکی چې دی دلته نیزل پارټ لري صحیح شو او نیزل بون چې بیا دی هغه بیا سوپیریر بارډر دلته لري چې دواړه سره یو ځای کېږي پسې لکریمل هډوکي سره یو ځای کېږي لکریمل هډوکي بیا دغه چې تاسې وینئ دغه دلته نن دلته قرار لري د نن ته موقعیت لري دا خو اتموئید دی اتموئید څخه دلته رامخته دستي لکریمل دی پسې دستي لکریمل دا لکریمل هډوکي هم دلته لوړ دلته ورسره موښ دي بیا ورسره یو ځای کېږي بل د مګزلري سره یو ځای کېږي مګزلري هډوکي دغه لوړه زامه ده دغه لوړه زامه ده داسې راپورته کېږي راځي دلته یې فرنټل پروسس دی فرنټل پروسس په دغه ځای کې ورسره موښ دي صحیح دی او بالاخره اخري زایګوماټیک بون دی زایګوماټیک هډوکي دغه د باړخو دغه شین هډوکي دي د باړخوګان چې جوړوي د باړخو هډوکي دي د خیر سره بیا وایو په زایګوماټیک کې دغه کې هډوکي کې دلته لوړې پروسس دغه څه ته ویل کېږي فرنټل پروسس ځکه چې خواته دی دا د فرنټل هډوکي خواته دی دا فرنټل هډوکي چې بیا دی هغه بیا دلته یو بل پروسس لري هغه هم د اصلانیې برخه لري هغه ته بیا زایګوماټیک پروسس ویل کېږي یعنې یو هډوکي یو پروسس دی په یو هډوکي د بل دپاره دی دا بل بیا په دا بل کې دی د اول دپاره دی صحیح شو نو ځکه دا پروسسونه په مقابل نامه یادېږي اوس دا ګوره دا فرنټل هډوکي دی فرنټل بون دی دغه څوکې ته ویل کېږي زایګوماټیک پروسس ځکه چا خواته دی دغه زایګوماټیک هډوکي خواته دی صحیح شو دا بیا زایګوماټیک هډوکي دی دغه څوکې ته ویل کېږي فرنټل پروسس ځکه چا خواته دی د فرنټل خواته دی یعنې چې کوم طرف ته دی د کوم سره یو ځای کېږي په هغه نامه یادېږي نو ځکه دلته دواړه سره یو ځای کېږي نو وایي چې زایګوماټیک بون سره هم یو ځای کېږي صحیح شو نو دا هغه هډوکي وه چې هغه د فرنټل هډوکي سره جوینټ جوړي دا مه هېروئ شابس چې کوم هډوکي د فرنټل سره موښ دی ورسره بل راځو موږ تاسې اوس ځینې برخې وایي چې دا مو هم څه بحث مو کړی دی خیر یعنې به اوس بیا بحث وکړو دا ځینې مهم برخې دي چې فرنټل هډوکي موقعیت لري اول فرنټل سکواما ده فرنټل سکواما دا زموږ تاسې د فورهیډ تندی دا تندي ته ویل کېږي د ګرد فرنټل سکواما د ګرده برخې ته ویل کېږي سکواموس پارټ معنا داسې محدب شکل لري او وصلې محدب چې لري شکل لري دا تندي مخ خوا جوړوي صحیح شو او د کرانیم لوړه خوا مخ خوا جوړوي صحیح شو چې دلته ځینې د فیشل مسلز یا د مخ عضلاتو سره موښ دي بیا خیر بحث به کوو انشاءالله نو اوله شی مو ویلي مهم شی سکواموس پارټ دی یا فرنټل سکواما ده دغه تندي دغه برخې ته ویل کېږي بل سوپرا اوربیټل مارجن دی سوپرا اوربیټل مارجن دی دې ته ویل کېږي سوپرا سیلري آرک هم ورته وایي دغه لوړ دغه سوپرا اوربیټل مارجن دغه د سترګې دغه لوړ دغه څوکه چې د دې ته ویل کېږي د وریځ شاوخوا ده صحیح شو دې ته سیلري آرک هم ویل کېږي سوپرا اوربیټل مارجن هم ورته سوپرا معنا لوړ اوربیټل معنا د اوربیټ یا سترګې د خالیګاه مارجن خو نه پوهېږي چې هغه بارډر ته وایي یا کنار ته ویل کېږي صحیح شو دې وظیفه چې ده دې وظیفه د سترګې ساتنه ده سترګې په داخل کې موجود دی
دا یې ساتنه کوي. صحیح شو. بل مهم شی لکریمل پروسه ده. لکریم معنا اوښکه. لکریمل د اوښکې دپاره خالیګاه دننه په دغه ساحه کې دلته دغه دننه په دغه لوړه برخه کې د سترګې د اوربیټ دلته یو خالیګاه شته، هغه ته ویل کېږي لکریمل فوسا. لکریمل فوسا چې دلته بیا د اوښکو غده کرال لري، هغه لکریمل ګلینډ دی. د دې اوښکې جوړوي، بیا سترګو باندې سره بهیږي، راځي پزه خواته راځي. صحیح دی. او بل مهم شی چې دی لکریمل فوسا، بیا د خیر مې بحث پر کوو. موږ دوه یې لکریمل فوساوې لرو. صحیح شو. دلته لوړ موقعیت لري او بل ته د پزې خواته موقعیت لري چې هغه ته لکریمل ګروف هم ویل کېږي. بیا د خیر بحث پر کوو. هغه بیا د مغزي لري او د لکریمل بون کار دی جوړوي. ریبه لکریمل ساکو ډک قرار لري. نو موږ ته لکریمل پوسا موږ تاسو ویل چې سترګې د اوربیټ په علوي وحشي یعنی سوپیریر لیټرل پارټي موقعیت لري. دغه د فرنټل هډوکي دغه لاندې برخې ته موقعیت لري چې ورې غده د شابس کومه غده د اوښکو لکریمل ګلینډ قرار لري. فرنټل ساینس مخکې ویله کوچني خالیګاوې وي چې د لاندې برخې په دواړو طرفو کې هم دې خواته وي او هم دې خواته وي. دا خالیګاوې چې دي هغه په ځان کې ایر سیلز یا د هوا حجرات لري چې هغه مخاط میوکس افرازي د اواز په رزونانس کې د په دفاع کې او همدارنګه د وزن په کمولو کې مهم رول لري. ساینسونه چې دي دا مهم وظیفې لري شابس. بل راځم موږ ته ځینې نور پرامینونه وایي شابس. کوم سوریان دی په ځان کې لري؟ اول سوپرا اوربیټل فورامین شابس چې ډېر مهم فورامین دی. دغه د اوربیټ په دغه لوړه برخه کې وینئ د لوړ دغه فورامین د ویل کېږي سوپرا اوربیټل فورامین چې په دې کې د وینې رګونه تېرېږي شابس چې کوم رګونه چې هغه آیبروز دغه وریځو ته راځي، آیلیډ دغه سترګې چې پټوي نه دغه سترګې راپوښتي دې ته راځي شابس او همدارنګه ساینسونو ته راځي دغه رګونه ټول. صحیح شو. دا کوم سوری و؟ سوپرا اوربیټل فورامین و. ان د اوربیټ څخه لوړ سوری و شابس چې په دې کې دغه رګونه تېرېږي، دغه ساحو رګونه تېرېږي. بل میټاپیک سچورا ماته څه مخکې هم وویله. میټاپیک سچورا دغه د پزې په امتداد باندې چې لوړ ولاړ سي، پزه باندې سته چې لوړ ولاړه پورته سي. دلته موږ ویل چې کوچني داسې درز وکړو په یاد وي. هلته مخکې ما ته ویلې چې ما ویل دغه درز ځکه جوړېږي چې دغه فرنټل هډوکي دوه انې یې اول د واره نه په کوچنیانو کې بیا وروسته یو دانه ځای جوړ سي، دې چې سره یو ځای کېږي دلته داسې درز جوړوي. دا ته میټاپیک سچورا ویل کېږي. چې انسان ماشوم د 7 کال څخه لوړ سي دغه سچورا بیخي له منځه ځي، منځ یو لیک قرار لري، هغه ته میټاپیک لاین ویل کېږي. دا مه هېروئ شابس. دا ځینې وخت امتحانونو کې دا سوال دی راولي. صحیح دی چې وایي مثال د خبرې دلته هغه د میټاپیک سچورا مثال چیرې موقعیت لري یا ولې موقعیت لري یا ولې رامنځته کېږي. صحیح شو. موږ وایو چې دا فرنټل بون اول دواړه دوانې دا سره یو ځای کېږي بیا دغه سچورا ته جوړوي، میټاپیک سچورا جوړوي شابس. دا هم داسې کلینیکي مهم پوینټ دی چې دا بیا وروسته 8 کاله څخه وروسته له منځه ځي شابس. بیا په یو لاین باندې مازې اوړي، اته بیا مازې یو لاین ویل کېږي، لیکه مازې ته ویل کېږي شابس. نو دا مو هم ویلې دا برخې مختلفې ویلې وې شابس. دا هغه مهم ځایونه دي. ځان سره وګورئ که چېرې مشکل وویلی سي بیا وروسته. موږ ویل چې د ورډ کوم بارډر لري شابس؟ سپیرې بارډر لري. ته ویل کېږي مارګو پریټالس. معنا د پریټل هډوکي دپاره مارګو معنا بارډر. صحیح شو. هغه بارډر چې هغه د پریټل بون سره یو ځای کېږي چې هغه ته سپیریر بارډر هم ویل کېږي. صحیح شو. دغه یو ټیوبر دی وینئ ټیوبر فرنټل یا فرنټالس یا فرنټل ټیوبر دا ټیکونه چې دي شابس دې ته ویل کېږي. دا یې ګرده خارجي مخ دی اکسټرنل پارټ مخکې مو ویلي. دا وینه سکواموس پارټ دی. دا مهدب برخه ګرده چې سکواموس پارټ دی. صحیح شو. دغه پروسسونه مو هم وویله چې دا کوم پروسسونه وه؟ زایګوماټیک پروسس و شابس چې هغه چا سره یو ځای کېږي زایګوماټیک هډوکي سره یو ځای کېږي. لاین دلته نیزل پارټ دی شابس. دغه وینئ دغه سچورا چې وینئ درز وینئ دا درز دغه سچورا ته ویل کېږي فرنټل سچورا یا میټاپیک سچورا شابس. ځکه جوړېږي چې دا فرنټل بون اول دواړه دوانې صحیح شو. او دغه راوتلې برخې ته ویل کېږي ګلابیلا. دا انډوانټ کپر وایي دا ته ګلابیلا ویل کېږي. دا ګلابیلا کې موږ تاسو دغه درز وینئ دا درز ته ویل کېږي میټاپیک سچورا شابس یا فرنټل سچورا شابس. راځو دوهم هډوکي د خیر سره شروع کړو چې هغه ته پریټل بون ویل کېږي. اسان هډوکي دي لنډ هډوکي دي شابس. دی بیا دوه دانې دي شابس. فرنټل خو یو و تندی و ګرده. صحیح شو. دی بیا دوه دي، یو راستې خواته دی بل چپې خواته دی. صحیح شو. یعنې یو دغه شاته راستې خواته دی د فرنټل بون شاته، بل بیا چپې خواته دی شابس. نو دی چیرې موقعیت لري؟ د فرنټل هډوکي و شاته موقعیت لري. د
د اوکسیپیټل هډوکي په مخ ته موقعیت لري. د ټمپورل بون څخه بیا لوړ موقعیت لري. صحیح شو؟ دلته لوړ موقعیت لري. دی د کوم هډوکو سره یوځای کېږي؟ اول خپله سره یوځای کېږي، دا منځ کې وینئ دی سجیټل سچورا جوړي، خپله سره یوځای کېږي. دلته مخ ته د فرنټل سره یوځای کېږي، هغه کرونل سچورا جوړي. دلته بیا د ټمپورل سره یوځای کېږي چې هغه سکواموزل چې جوړي سچورا جوړي. دلته شاته بیا د اوکسیپیټل سره یوځای کېږي چې هغه بیا لمبویډ سچورا جوړي. صحیح شو؟ دلته بیا د سپاینویډ سره یوځای کېږي، دلته دا سپاینویډ بون دی. نو دلته خپله سره موږ دي اول لپاره. صحیح شو؟ مخه د فرنټل سره موږ دي، شاته اوکسیپیټل سره موږ دي، دلته ټمپورل سره موږ دي، دلته بیا سپاینویډ سره موږ دي. دا هغه هډوکي چې د یو سره یوځای کېږي. اوس وروسته تشریح کوو بېرته. دا یې منځ لنډ تشریح کوي د موقعیت او د چیرې پروت دی. صحیح شو؟ اوس راځو مکمل یې وایو دی خپله فرنټل هډوکي مکمل تشریح کوو. اول دی کوم ډول هډوکی دی؟ دی فلټ بون دی، دی هموار هډوکی دی. فلټ بون کې راځي، دی نیموټیک بون نه دی، په ده کې ساینسونه نشته، دی داسې هموار هډوکی دی. صحیح شو؟ دی چیرې موقعیت لري؟ مخکې مې ورته وویله چې د اوکسیپیټل هډوکي څخه مخ ته موقعیت لري، او ټمپورل څخه لوړ موقعیت لري، او د فرنټل څخه بیا شاته. دا مخکې درته وویل، عکس مې تشریح کړه. دلته یې موقعیت لري. زموږ داسې نزلې چې دوې نزلې نه، دغه خپله چې دی پریټل بون دی، پریټل هډوکی دی شابس. پریټل هډوکی بل چې لري شابس، دی دوه سرفیسه لري. چې لري دوه سرفیسه یا سطحې لري، چې یوه یې خارجي همواره سطح ده شابس، بله بیا داخلي انر سرفیس او اوټر سرفیس. دغه انر دی، دا د یوه دی، دا د بل دی. صحیح شو؟ دغه یې اوټر سرفیس دی، ګرد خارجي سو. دوه چې لري سرفیس لري شابس. اوټر د باندې سرفیس چې دی هغه کنویکس دی، معنا محدب دی. وینس محدب وال لري د پیالې د باندې خوا، د پیالې د باندې خوا کنویکس دی شابس، چې هغه بیا په سر کې ټیوبر هم لري. ټیوبر مخکې وویلې، دغه د مخ چې مو ویل چې په فرنټل کې مو ټیکونه چې دي نه، دا مو ټیوبر ویلې. دلته بیا نزلې دي، دغه نزله وینئ دا ټیوبر دی شابس. داسې یو محدبه راوتلې مخ ته ټیوبر ویل کېږي. صحیح شو؟ او بل دوې لیکې لري، ټمپورل لاین دوې لیکې لري شابس، د باندې دوې لیکې لري، چې یوه سپیریر لاین دی، بل انفیریر لاین دی. موږ ویله چې پریټل هډوکي دوه سرفیسه یا دوه مخانه لري. سرفیس معنا مخ، چې دا خارجي مخ و، بل داخلي مخ دی. په خارجي مخ کې مو ویل چې مهم شی چې دی د محدب وال دی، کنویکس شکل لري، بل دی ټیوبر لري. ټیوبر معنا دغه محدبه ساحه. او بل مو ویل چې سپیریر معنا لوړه، او انفیریر معنا لاندې. ټمپورل لاینز دی دوې لیکې لري، یو دغه لیکه ده دغه، او بل دغه لیکه ده. superior او inferior temporal line. ځکه دلته لاین ټمپورل هډوکی پروت دی شابس، دا ټمپورل لاین ویل کېږي. دې سره بیا عضلاتو سره موښتی شابس. او بل دوهمه انر سرفیس دی، داخل ته، چې دا داخل ته موقعیت لري. په داخل کې مهم شی چې دی، په داخل کې ډېر خاص مهم شیان ډېر نشته، فقط دوه شیان مه هېروئ شابس. یو چې دی خپله دغه سجیټل سلکس دی، سجیټل دغه منځ کې دغه سلکس دی شابس، دا منځ کې موقعیت لري. دغه سلکس سیمې سلکس یا نیمۍ په یوه هډوکي کې دی، نیمۍ بلکې دغه نیمۍ چې دی نیمایي دا یو پورې اړه لري، دا یوه دی، دا نیمۍ بل دی بیا چې دی دا بل پورې اړه لري. نو سیمې، سیمې معنا نیمۍ، سیمې سلکس په داخل کې موقعیت لري. او بل په داخل کې د شریان دپاره چې دی ګرووز یا ناوې دي شابس. ناوې دغه درزونه وینئ، داسې درزونه دي دننه شابس، دغه درزونه چې دي شابس، دغه لیک چې تاسې وینئ دا د رګو دپاره دي شابس، د ارتري دپاره دي. دا ته ارتریل ګروز ویل کېږي، چې په هغه کې بیا مننجل ارتریاین تېرېږي، د سوهایاوو شریانونه پکښې تېرېږي شابس. نو دا و د فرنټل هډوکي داخلي او خارجي مخ شابس، چې خارجي چې و کنویکس محدب و، داخلي بیا کنکیو معنا مقعر دی. لکه پیاله د باندې چې د هغه مثال خبرې کنویکس ده، محدبه د باندې خوا، نو دغه د باندې خوا سوله. او د پیالې منځ چې بیا دی هغه بیا داسې مقعر دی، ژور دی، هغه بیا کنکیو ویل کېږي. صحیح څه په د باندې کې مو ویل چې ټوبر لري، دغه نزلې چې دي شابس. او بل لوړه او لاندې ټمپورل لاینز لري شابس، دوې دي کې لري ټمپورل لاینز لري. په داخل کې مو ویله چې هغه مقعره ده، په منځ کې سجیټل سلکس، دغه منځ کې سلکس دی، سجیټل سلکس دی، چې هغه نیمۍ سیمې سلکس په یو پورې اړه لري، او سیمې سلکس په بل پورې اړه لري. په دې کې شریانونه تېرېږي شابس، مننجل ارتریاین پکښې تېرېږي. مخ ته ځو پسې شابس.
پیټل بون خو موږ تاسو ویلی چې دی چشکي په عمومي ډول سره دی سوپیریر او لیټرل یعنې د کرانیم لوړه او وحشي خوا جوړي. تاسو راولاړ سئ د سر که دا کاسه وګورئ، سر په کاسه کې دلته مثال تاسو وګورئ، سر په کاسه کې دغه لوړه برخه چې دغه برخه یعنې هم لوړه برخه سوله او هم لیټرل سوله، یو طرف سو نه، دا یو طرف سو، دا بل بیا بل طرف سو، یعنې هم لوړ دی هم لیټرل دی. نو موږ وایو چې دا پریټل بون دی شابس چې د کرانیم لوړ او لیټرل یا وحشي خوا جوړی شابس. صحیح سو، دا مهم برخه سوله. بل د مخ هم و چې د چا سره یو ځای کېږي، اول خپله سره یو ځای کېږي په منځ کې چې هغه سجیټل سچورا جوړي، دا مو ویله. بل شاته د اوکسیپیټل سره یو ځای کېږي چې هغه مو تېره ورځ وویل چې هغه لمبډویډ سچورا جوړي. بل لاندې ټمپورل سره یو ځای کېږي چې هغه سکواموزل سچورا جوړي، او بل د فرنټل سره مخ ته یو ځای کېږي چې هغه کورنل سچورا جوړي، او بل لاندې ښته لیټرل خوا کې د سپاینویډ سره هم یو ځای کېږي چې باکس کې مال تشریح کړه مخکې ویډیو مساج هم تشریح کړې ده ګډه شان. صحیح. بل مو دوی لیکي ویله چې هغه ته سوپیریر او انفیریر ټمپورل لاینز هغه ته ویل کېږي. صحیح سو چې دې سره چې مشتي دې سره ټمپورالس عضله سره مشتي شابس چې هغه د خولې په بندولو کې ډېر مهم رول لري شابس. صحیح سو. او په داخل کې مو نو ویل چې د رګون دپاره ګروز یا خالي کاوي لري، باقي رګون تېر سوي دي، ارتریان تېر سوي دي. صحیح دی. په دې کې د آخري سلاید د شابوس چې دی څلور زاویې لري، څلور چې لري زاویې لري، څلور بارډرس لري، بارډرونه معنا کنارونه، او څلور انګل لري، زاویې لري شابوس. بارډرونه چې دي یو دغه دی د لوړ دغه، بل دغه دی مخ خواته، بل دغه دی شا خواته، او بل دغه دی لاندې خواته. څلور چې سوله بارډرونه سوله، دا یې چې دی دا یې سوپیریر دی یا لوړ دی، یا دا سجیټل هم په نامه هم یادېږي، سجیټل بارډر هم ورته وایي، لوړ خواته دی. لکه دا بل سره یو ځای کېږي د سجیټل سچورا جوړېږي. صحیح دی. بل دغه انټیریر مخ خواته دی شاوس، انټیریر چې دی بارډر دی شاوس، انټیریر بارډر دی، یا ته بیا فرنټل هم ویل کېږي. لکه چا سره موږ د فرنټل سره موږ. بل لاندې انفیریر، دغه لاندې دغه چې دی دا انفیریر دی، انفیریر بارډر دی یعنې لاندې کنار. صحیح دی. دې ته بیا ټمپورل هم ویل کېږي، چې ټمپورل هم ویل کېږي. صحیح سو. یا سکواموزل هم ورته وایي، سکواموزل یا ټمپورل هم ورته ویل کېږي، ځکه ټمپورل خواته دی. صحیح دی. ټمپورل سکواموس پارټ ته قرار دی. او بل دغه شاته چې دی شابس د بیا پوسټیریر بارډر ویل کېږي، معنا شاته موقعیت لري، پوسټیریر او یا هم اوکسیپیټل هم ورته ویل کېږي. دا څلور شوه بارډرونه وه شابس. اوس څلور زاویې لري، څلور چې لري زاویې، اول انټیریر سوپیریر، دوهم انټیریر انفیریر، دغه لوړ دغه زاویه چې ده دا انټیریر سوپیریر ده یا خپله فرنټل زاویه ده. صحیح سو. دغه لاین چې بیا موقعیت لري هغه ته بیا ویل کېږي انټیریر انفیریر، او یا هم هغه ته ویل کېږي سپاینویډ. چا سره موږ دي؟ هغه د سپاینویډ سره موږ دي شابس. چا سره موږ دي؟ د سپاینویډ سره موږ دي. دلته روښه پاکه سي، د خطونه زه پاک کړم. ښه، بېرته راځو. دغه لوړ انګل چې دی انټیریر سوپیریر انګل یا فرنټل انګل، دغه فرنټل او ډیک سره یو ځای کېږي. دغه لاین چې بیا دی دغه ته ویل کېږي انټیریر انفیریر، معنا مخته دی، انټیریر معنا مخته دی، او لاندې دی پسې انفیریر هم دی ورسره. انټیریر انفیریر چې دی انګل دی شاوس، یا ته بیا ویل کېږي خپله سپاینویډ انګل هم ورته ویل کېږي، ځکه سپاینویډ ډیک سره شوي سره یو ځای کېږي. شاته هم دوانې انګل لري، یو دغه انګل دی او بل دغه لاندې انګل، معنا زاویه، معنا چې زاویه. صحیح دی. دغه لوړ ته ویل کېږي دغه لاین، دغه یو دی لاین دغه وایي هغه چې دی هغه بارډر. نو دغه لوړ سو پوسټیریر سوپیریر چې هغه د اوکسیپیټل اډیک په سره یو ځای کېږي، نو هغه ته اوکسیپیټل هم ویل کېږي، اوکسیپیټل انګل یا پوسټیریر سوپیریر انګل. دا بل چې بیا دی پوسټیریر انفیریر دی، معنا شاته او لاندې موقعیت لري، ته مسټویډ هم ویل کېږي، ځکه دلته ټمپورل اډیکې مسټویډ پارټ سره یو ځای کېږي. نو څلور زاویې سولې او څلور چې سوله بارډرونه سوله. صحیح سو. انشاءالله واضح سو. دغه بارډرونه دي شابس سوپیریر چې دا مو ویل چې دا خپله سره یو ځای کېږي، سجیټل سچورال ته جوړېږي.
بلې انفیریر سو چې هغه ټمپورل سره موږ دي د ټمپورل سکواموس پارت سره موږ دي هغه ته سکواموزل بارډر هم ویل کېږي یا لاندې انفیریر هم دغه لاندې انفیریر هم ته ویل کېږي بلې انټیریر و دغه مخ خواته و چې هغه ته فرنټل هم ویل کېږي فرنټل سره یو ځای کېږي بلې بیا پوسټیریر دغه شا خواته و چې هغه ته اوکسیپیټل هم ویل کېږي ځکه د اوکسیپیټل اډوکس سره څه کېږي یو ځای کېږي یعنې څلور کناره یا بارډر لري هر اډوکي چې کوم سره یو ځای کېږي یا کوم سچورا جوړوي په هغه نامه هم یادېږي ګوره دغه لوړ چې دی هغه سجیټل سچورا جوړوي نو هغه ته سوپیریر بارډر هم ویل کېږي سجیټل بارډر هم ورته ویل کېږي صحیح شو مخته چې بیا دی هغه ته انټیریر بارډر هم ویل کېږي فرنټل بارډر هم ورته ویل کېږي کورونل هم ورته ویل کېږي ځکه کورونل سچورا ته جوړیږي دا شاته چې بیا دی هغه ته پوسټیریر هم ویل کېږي اوکسیپیټل هم ورته ویل کېږي او لمبډویډ هم ورته ځکه لمبډویډ سچورا ته جوړیږي او لاندې چې بیا دی هغه ته سکواموزل هم ویل کېږي ټمپورل هم ورته ویل کېږي او انفیریر هم ورته ویل کېږي لاندې موقعیت لري څلور چې شوله بارډرونه شوله دې لپاره چې د باندې ډېر نه شي نه پاتې غونه پاسته ځکه پاسه چې دی اوکسیپیټل بون دی هغه لږ غټ دی هغه به سبا د خیر ان شاء الله پسې ووایو بیا به بل ټکي هم سره ووایو د خیر سره نو نن په دغه دواړو کې پاسته اوکسیپیټل دغه فرنټل مو ویلي او پرنټل مو ویلي چې د کوم پوښتنه او سوال لري کولی شئ له همت راکړئ ما سره او که یا چې د ګروپ کې وایاست هم مشکل نشته